اصلاحات کمیټې کې یو سړی د پاچا نشته په دې کې خو پنځه کسه ګډ اوس خو دوی اوس کتاب ورواخیستو کې وروښي قسم دې چې ټول دلته کتار ودرې که دوی دغه سم بیان کړ له باجوړه د جنوبي وزیرستان یا چې په جنوبي وزیرستان کې کم قبایل اوس یو څوک ساتل سیلمه ده که دوی ته دا معلومه وه چې په جنوبي وزیرستان کې د مسعود او د وزیر پیش د نجات غونډۍ ځکه راغلی ته نه خبر یې نه اترې اصلاحات غواړي اصلاحات دا ولس د اصلاحاتو درې شکل کېدای شي یو شکل یې دا دی د پاکستان د آئین څلور آرټیکله پاچا ته لګېدلي ما ته فضل الرحمن صاحب ته اسفندیار ته شیرپا خان ته موږ په 180 پورې تړلي له پاکستان سره که آئین موږ پړی وکړو په یو ملک کې پاچا ولس په څلور پورې تړلی دی یو هغه پوزیشن دی چې هغه څوک جمهوري کوي د دوی خوښ ما ته یو ووټ راکړه هر سړی ووټ د هر ایجنسۍ منتخب کونسل یا منتخب اسمبلی پولیټیکل ایجنټ د هغو سیکرټري او زما منتخب ګورنر یو دا پوزیشن دی کشمیر یې لري بلوچستان یې لري پاچا دې هم ولري خپل ګورنر دی منتخب ګورنر دی د حکومت پاکستان د پرزیدنټ سره خبره کوي نور به د پاچا ولس خپل نظام جوړ خپل زندګي به جوړ پاچا دویم ادغام دی که تاسو په خپله په دې شنه خوړم کې لوېداست موږ مجبور یو درسره وي خدای مه کړي کتلي لوېداست موږ مجبور یو او که نظام د خپله څوک خوښ ته موږ درسره وي موږ خالي دا خبره کړې ده نظام